د خوښ او نیکمرغه ژوند په اړه 5 لارښوونې. خوښ او آرامه ژوند د هر انسان هیله ده. ټول له مختلفو لارو خوښ ژوند ته د رسیدو لپاره هڅې کوو او ستونزې ګالو. هیڅ داسې انسان به نه وي چې د ځان او کورنۍ لپاره خوښي او نیکمرغي ونه غواړي. د هر څه او هر چا په پرتله تاسو خپله ډېر څه د ځان لپاره کولی شئ. دې ویډیو کې به تاسو ته د خوښ او نیکمرغه ژوند په اړه 5 لارښوونې وړاندې شي. لومړی، هر ازموینه د ښوونځي د یوې ازموینې په څیر وګڼئ. له خپل ځانه مو وپوښتئ، دا موقعیت کوم درس غواړي ماته یې راکړي. د ژوند هر وضعیت او موقعیت موږ ته د زده کړې لپاره یو څه لري. ځینې هغه درسونه دا دي: غښتلي شئ، روښانه اړیکې ټینګې کړئ، په خپل ځان باور ولرئ، مینه وکړئ، بښنه وکړئ او نوي څه وازمایئ. دویم، هر څه بدلون مومي، خو سبا ته لمر بیا له همغه پخواني ځایه راخیږي. بد خبر، هیڅ څه دایمي او تلپاتې نه دي. ښه خبر، هیڅ څه دایمي او تلپاتې نه دي. دریم، زړه توري کېدل او پرمختګ دوه متفاوت څیزونه دي. داسې یو وخت رارسي چې د اشخاصو د تعقیبولو او یا هم د مسایلو د حل لپاره له هڅو کولو څخه ستړي کېږئ. خو دا زړه توروالی نه دی، دا د کار پای نه دی، بلکې دا یو نوی پیل دی. د دې مسئلې درک دا دی چې تاسو ځانګړو اشخاصو او ځانګړو څیزونو ته اړتیا نه لرئ. څلورم، ځان مو له منفي کسانو لرې وساتئ. هر کله چې د ژوند له منفي څیزونو ځان لرې کړئ، نو د مثبتو څیزونو دروازې به ستاسو پر وړاندې پرانیستل شي. ژوند ډېر لنډ دی. هغه کسانو ته اصلاً موقع مه ورکوئ چې ستاسو خوښي درنه اخلي. له منفي اشخاصو واټن واخلئ، ځکه چې پر نفس تاسو د اعتماد کچه ټیټوي. ځان مو د مثبتو کسانو سره بوخت وساتئ چې تاسو ته غوره څه در په برخه کړي. پنځم، د بشپړې اړیکې په نامه څه شتون نه لري. د دوو لورو ترمنځ د چلندونو څرنګوالی او د یو بل تېروتنو او نیمګړتیاو منل دي چې یوه اړیکه د بشپړتیا په لور بیایي.